السلام علیکم ګرانو کتونکو د پښتو ادبي پروګرام ادب کور د یوې بلې ناستې سره شهاب عزیز ارمان حاضر دی. هیله ده چې تاسو به روغ جوړ یئ. تاسو وکتل چې په تیر پروګرام کې موږ د پښتو افسانوي ادب کې په یو ډېر اهم صنف ناول باندې خبرې اترې وکړې او په هغې کې چې څومره ممکنه وه نو د ناول په فن، په ټیکنیک، د هغې په ارتقا او د هغې په نورو اړخونو باندې د پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب تجزیه او تبصره مخې ته راغله. ناول سره په نږدې څو کلونو کې په پښتو ادب کې د افسانې آغاز هم شوی دی چې دغه کال 1919 هماغه شخصیت چې د ناول امام او بابادم ګڼلی کېږي راحت زاخیلي صاحب، هغه د پښتو د لومړی افسانې امام او بنیادګر هم دی. په دغه حواله باندې موږ غواړو چې نننۍ ناسته، نننۍ پروګرام د پښتو په افسانه باندې وکړو. موږ سره د تجزیې او تبصرې لپاره ښاغلی پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب تشریف فرما دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی. ډېره مننه شهاب صاحب. سر څنګه چې ما وویلی چې تیر پروګرام موږ په ناول وکړو، د هغې په فن او په ټیکنیک او په مختلفو اړخونو خبرې اترې وشوې او هغه زموږ ګرانو کتونکو ډېرې خوښې هم کړې. او دا جدید اصناف دي، جدید په دې معنا کې چې په 20مه پېړۍ کې راغلي دي، د نورو اقوامو نه، نورو ژبو نه موږ ته راغلي دي، بیا موږ خپل کړي دي، په هغې کې خپل تهذیب، خپل ثقافت، خپل رنګونه هغه زمونږ افسانه نګارانو، ناول نګارانو هغه ښه شوخ او پاخه ښودلي دي. نو په دې کې افسانه هم یو ډېر اهم او بنیادي څیز دی چې د دې تقریبا تر دې وخته پورې 106 کلونه کېږي چې افسانه پښتو کې رایج شوې ده او لیکلی کېږي. زه غواړم چې هسې خو مونږ تاسو چې کومه تجزیه تبصره د ناول په فن او ټیکنیک باندې کړې وه او په هغې کې کوم اجزای ترکیبي وو نو هغه تر ډېره حده په ډرامه او په افسانه کې هم مماثلت لري او همغه څیزونه دي. د هغې نه سیوا که د افسانې د فني ټکنیک کومې غوښتنې وي، کوم ساخت وي، نو زه غواړم چې ستاسو لومړی خبرې اترې تجزیه د افسانې په فن او په ټکنیک باندې مخې ته راشي. ډېره مننه شهاب صاحب. بالکل تاسو په خپل سوال کې یو دوه خبرې واضحې کړې، نو د هغې ماته ضرورت نشته د مزید وضاحت. یعنې یوه خبره دا چې کوم افسانوي خصوصیات یا فني عناصر موږ بیانوو نو هغه د ټول افسانوي ادب دي، یعنی د فکشن دي او داسې مشترکه بله خصوصیات دي چې هغه موږ د ناول په پروګرام کې په هغې خبره هم کړې وه او موږ ویلي چې دا د ټول افسانوي ادب دپاره مشترکه فني عناصر دي. یعنې موږ شروع داسې کړې وه چې کیسه به په یو ژبه کې بیانېږي، یو ژبه به د مکالمې په شکل وي، هغه مکالمه او ژبه چې دی هغه د ځینې واقعیاتو ترجماني کوي، دغه واقعیات چې دی دغه تړلی کېږي نو دغه پلاټ دی، هغه پلاټ چې په هغې کې کوم خبره کېږي هغه تیم دی، کوم پیغام پیش کړی کېږي هغه پیغام دی، پیغام په کوم سسپنس سره پیش کېږي. نو موږ د سسپنس یا د تجسس یا د تلوسې خبره کړې وه، په یو نقطه باندې سسپنس ماتېږي نو موږ دې ته د کلایمکس یا نقطې عروج نوم ورکړی وو او دغه شانتې مونږ دغه عناصر په یو تسلسل سره او دا هر څه د کردار په ذریعه مخکې ځي او دا هر څه د کردار په ذریعه نو موږ په کردار نګارۍ هم خبره کړې وه او ورسره مو په هغه پروګرام کې د فلیش بیک یا د زاویه نظر یا د پویټک جسټس وضاحت هم کړو. نو د افسانې په دې بحث کې خو د دې ضرورت نشته چې هغه دوباره مونږ وکړو. البته دا یادونه کوو چې هغه عناصر چې په ناول کې ضرورت وو په افسانه کې به دې ضرورت دی. صرف فرق دا دی چې ناول طویل داستان او کیسه وي د ژوند سره تړلي چې په هغې کې ډېر واقعیات وي او په هغې کې ژوند په تفصیل سره مخې ته راځي. افسانه یو واقعیه وي، مختصره وي، وړه وي او ځکه د افسانې ته ویلی شي شارټ سټوري. نو په دې شارټ سټوري کې دننه چې بیا داسې قسمونه راغله چې هغه د شارټ سټوري نه هم شارټ وو نو انګریزانو هغې ته یا انګریزي ادب والا هغې ته وویل چې شارټ سټوري. زمونږ د افغانستان لیکونکي چې افسانې ته وایي لنډه کیسه، نو دا لنډه کیسه اصل کې د انګریزي شارټ سټوري ترجمه کړې ده. نو هلته کې چې 2 ټکي دي شارټ سټوري، نو په پښتو کې افغانانو زمونږ ملګرو او دانشورو هغه 2 ټکي کړ لنډه کیسه. زمونږ په اردو کې او د دې طرف ته چې کوم اصطلاحات دي په هغې کې یو ټکی دی افسانه.
خو د افسانې په دې ټکي کې دا شامل ده چې کیسه چې لنډه وي کیسه چې اوږده شي نو هغه ناول شي نو اوس د هغه خصوصیاتو نه علاوه بس یو خبره پاتې کېږي چې د افسانې تعریف مونږ او د افسانې تعریف لپاره زیات تفصیل ضرورت ځکه نشته چې هغه هماغه زړه خبره ده یعنې د افسانې یا افسانه د ټکی چې دی په دې نوم کې د دې تعریف یو دوه تعریفونه پراته دي او دغه شان لنډه کیسه یا شارټ سټوري په دې نوم کې هم د دې تعریف پروت دی اسی خو مشهور ترین معروف ترین تعریف چې دی هغه ډیر لیکوالان ډیر زمونږه چې کوم محققین او نقادان دي هغه دا کوټ کوي دا راخلی چې اډګر ایلن پو چې کوم د امریکای افسانه نگار هم دی او د افسانې سکالر هم دی هغه یو تعریف کړی دی چې هغه وړه کیسه چې په یو ناسته کې ختم شي او یو ناسته د ډیر لږ ټایم نه یعنی 15 منټونو واخله تر 3 غنټو پورې دورانیه باندې مشتمل کېدی شي نو چې په دې کې کومه کیسه ختم شي نو هغه بلنډه کیسه نو هغه د موږ شارټ سټوري وایو نو هغه شارټ سټوري د زموږ په مشرقي ژبه کې افسانه ویلې شو زموږ د پښتو چې کوم د افغانستان لیکونکي دي هغه په پښتو کې هغه شارټ سټوري لنډه کیسه کا ترجمه کا نو مختصره خبره دا ده چې هغه کیسه چې هغه کې تفصيلات د ژوند نه واقعیات په تفصیل سره نه لنډه کیسه او په هغه او ژوند ته نږدې وي او نور هماغه ټول فني عناصر ورسره چې هغه پلاټ او تیم او کریکټرایزیشن او دا ټول سيزونه ورسره د دې ته موږ یو افسانه دین علاوه د افسانه ټکی چې دی دا د حقیقت متضاد دی یعنی حقیقت په تاریخ کې بیانېږي کله چې واقعیات رښتونی وي کردارونه رښتونی وي ماحول رښتونی وي او چې څنګه پیښ شوی او هغه څه بیانې دا تاریخ دی او کله چې کیسه تخیلی وي په خپل جوړیږي کردار ته نمونه په خپل ورکړل کېږي د کردار رغونه په خپل کېږي یو تخلیقار یو لیکوال هر څه په خپل جوړي فرضي نو چې فرضي جوړي نو دا حقيقي افسانه حقيقي کیسه نه ده دا افسانوي کیسه ده یعنی چې یو حقیقت وي یو افسانه نو چې هر څه رښتیا وي نو هغه حقیقت دی او تاریخ دی چې هر څه تا جوړ کړي فرضي وي نو هغه افسانه ده او دا ټول ماحول افسانوي دی نو یو تعریف دی چې فرضي کیسه مطلب دا چې هر څه جوړ شي بل تعریف دا دی چې هم د افسانې د ټکی نه موږ راوباسو چې هغه کیسه چې د افسون کیفیت پتا راولي یعنی دا چې دا گرفت کې واخلي لکه چې پتا چا جادو کړی دی پتا چا افسون کړی دی نو افسانه تاسو ته پته ده چې لنډه کیسه او په هغه لږه کیسه کې واقعیات زر زر بدلیږي را بدلیږي نو هغه لوستونکی بالکل په گرفت کې اخلي داسې په گرفت کې واخلي چې بالکل په هغه جادو وکړي هغه یې نو حلف شي نو چې چونکې په اوریدونکي یا په لوستونکي باندې د یو افسون کیفیت یو کیسې واچولو نو ځکه د افسون د کیفیت په وجه دیته افسانه ویلې شو نو زما په خیال د افسانې په تعریف کې دا یو دوه خبرې کافي دي او فني لوازمات او ماغه دي چې د ټول افسانوي ادب دي زه غواړم چې تاسو توجه لګه دې طرف ته راوګرځوم نن سبا دور کې ډیره زیاته د سوکر خو افسانه هم لیکل کېږي مایکرو فکشن ورته وایي یا کدا تاسو تاسو نو کوم چې په دغه کې کوم د دې تقابل کوو نو په افسانه کې د مکالمې گنجائش څومره دی او ورسره دا خبره تاسو ملګری کوي چې کردارونه په ناول ډرامه کې ډیری دلته څومره کردارونه افسانه زغملی شي او خبره دا هم چې شارټ سټوري تاسو ویله نو یو بیا شارټ سټوري تاسو ویله یو پکې شارټ لانګ سټوري وي په هغې هم لږ رڼا واچوي بالکل دا تاسو ډېرې خبرې یعنې په یو سوال کې راجمع دي نو وړومبی خو به د شارټ سټوري او لانګ شارټ سټوري نه شروع اول خو دا ده که نه چې دا شارټ سټوري او لانګ شارټ سټوري د دې مطلب دا دی چې د کیسه چې موږ ورته لنډه کیسه وایو دا دوه قسمه کېدی شي یو اوږده کېدی شي نو که هر څومره اوږده شي خو دا خو شارټ سټوري نو چې دا شارټ سټوري نو شارټ سټوري د نوم نه موږ وتی نه شو خو د اوږدوالي په وجه ورته موږ ویلی شو چې هغه شارټ سټوري چې اوږده ده نو دا شوه لانګ شارټ سټوري اوږده لنډه کیسه او کنه دا خو افسانه وړه کیسه ده خو په وړه کیسه کې نوره وړه ده نو شارټ سټوري خو دا خو د شارټ سټوري دویم قسم دی چې مختصر دی نو دې ته موږ وایو شارټ
شارټ سټوري او جی وړه لنډه کیسه او جی اوږده لنډه کیسه او جی نو دا خو دوه قسمونه دي خو کله چې د شارټ سټوري نه هم شارټ شو او جی نو هغه ته اردودانو نوم ورکړی د افسانچا او جی لکه څنګه چې دا چا د اسم تصغیر دی او جی نو د اسم تصغیر په بنیاد باندې هماغه افسانه چې د شارټ سټوري نه هم وړه ده نو دا شو افسانچا جی یعنی د ټول نه وړه افسانه بیا د دې اوږدوالي او د لنډوالي دا کیسه د افسانې داسې ده که نه چې هغه اډګر ایلن پو چې ویلي وو که نه چې یوه ناسته د 100 منټو نه واخله تر 3 غنټو پورې کېدی شي نو هغه زموږ ذهن کې دا تصور راځي چې لکه موږ د فلمونه ګورو که نه نو د فلم د ټول نه اوږده دورانیه تر 3 غنټو نو دا تر 3 غنټو پورې یو کیسه انسان په توجه سره اورېدی شي او قبلولی شي خو اختصار یې څومره دی نو د افسانې اختصار چې دی هغه 100 منټه خو څه چې 100 لمحې هم کېدی شي یعنی د افسانې د ابتدا دپاره چې کوم مثال پیش کولی شي هغه د شارټ سټوري نه هم شارټ دی هغه د افسانچې نه هم شارټ دی هغه داسې دی چې یو دوه کسانو په ریلګاډي کې سفر کولو او په دې سفر په دوران کې یو کس د بل نه تپوس کوي دلته ګوره مکالمه هم راغله تپوس کوي چې ستا په پیریانو باندې عقیده شته ته یقین لري چې پیریان په دې نړۍ کې موجود دي هغه چې ورته جواب ورکوي چې زما په یقین نشته نو په دویمه مکالمه کې هغه سړی غیب وي چې غیب وي د دې مطلب دا دی چې لوستونکي د پیغام دا ورکړل کېږي چې د مکالمه پیریانو سره او هغه پیریان بیا غیب هم شو نو صرف په 2 جملو کې افسانه ده چې په هغې کې تیم هم شته په هغې کې واقعه هم شته 2 واقعې دي د پیریانو منلو والا یو پارټي ده نه منلو والا بله پارټي ده او د 2 واقعاتو ترتیب هم شته یعنی پلاټ هم ورکې جوړ شوی دی او بیا پیغام هم شته پیغام یې لوستونکو ته پرېښی دی یعنی په 2 جملو کې افسانه هم بیان شوې ده او د لوازمات هم پکې راغونډ شوي دي نو د دې مطلب دا دی چې د 100 لمحاتو او د یو څو جملو افسانه هم کېدی شي او تر 3 غنټو پورې دورانیه باندې مشتمله افسانه هم کېدی شي نو تر اوسه پورې خو موږ شارټ سټوري لانګ شارټ سټوري افسانچا او د 100 لمحو افسانه په دې خبرو وکړه ستاسو چې کوم سوال او پوښتنه ونه په هغې ځینې نور اجزا هم غمان اوس هیر شوي هغې کې چې د کردارونو څومره انجذابي قوت افسانه کې شته دی او یا مکالمه څومره گنجایش مکالمه او کردار دواړه یو بل سره ډېر نږدې تعلق لري اول به موږ په دې کردار خبرو وکړو چې د ټول افسانوي ادب که هغه افسانه ده که ډرامه ده که ناول دی دا یو غلط فهمي ذهن نه ویستل پکار دي چې هر کردار به د انسانانو وي او هر کردار به خبرې کوي او هر کردار به مکالمه کوي دا ضروري نه ده په افسانوي ادب کې کردارونه خاموش هم کېدی شي او بغیر خبرو هم کېدی شي بغیر مکالمې هم کېدی شي یو کردار په حرکات او سکناتو باندې د هغې د کردار تصویر مخې ته راتلی شي او د حرکات او سکناتو نه علاوه په لیک کې هم داسې کردارونه کېدی شي چې د هغې ژبه نه وي مثال په طور د افغانستان د شپون صاحب یو ناول دی نو هغه ناول کې موټر یو کردار دی د سمسې یاران نو یاران غار یو دا ناول دی او یو بل ناول دی شینټاغې دا چې زه د کوم کردار خبره کوم دا په شینټاغې نو شینټاغې د دې موټر نومي نو موټر نه خبرې کوي نه مکالمه کوي نه د هغه کیریکټرایزیشن کې فیلینګس شته خو هغه په هغه ناول دومره حوي دی چې مین کردار د موټر دی چې کوم ټول واضح کردار دی نو دا تاسو نظر کې وساتئ چې کردار دپاره مکالمه او ژبه ضروري هم نه ده کردار د مارغه نه اخیستلی شي د ځناور نه اخیستلی شي د انسان نه اخیستلی شي او د موټر او د بالکل نان لیوینګ تھنګ نه اخیستلی شي پاتې شو دا چې څومره د مکالمو گنجایش دی نو د مکالمو د گنجایش خبره بیا د کردارونو سره ده اوس په یو افسانه کې کردارونه لږ څومره پکار دي او ډېر څومره پکار دي د دې تعین نشي کېدی د دې تعین چې دی ستا په تیم باندې دی او ستا په پیغام باندې دی چې تا سره واقعیات دې راغونډ کړه هغې ته دې ترتیب ورکړو پلاټ دې رغ کړو پلاټ دې جوړ کړو اوس دا پلاټ ته د یو مقصد دپاره بیانې یو تیم ښودلو دپاره هغه پیش کې دا په څومره کردارونو کې کېدی شي نو هغه قدرتي ده چې ستا تیم سره کردارونه لږ هم کېدی شي زیات هم کېدی شي د دې دپاره څه تعین نشته البته دا ده
چې په افسانه کې هم چې کردار موجود دی نو په هغې کې مکالمه هم کیدی شي لکه څنګه چې موږ د ناول په پروګرام کې خبره کړې وه چې افسانوي ادب کې دوه غټې برخې دي یوه برخه د مکالماتي او یوه برخه د روایت یعنی لیکوال که راوي دی هغه د واقعي روایت کوي نو هغه به په خپله ژبه کې کوي او هغه به د هغه خپل ماحول مطابق ژبه اختیاروي او که لیکوال صرف راوي نه دی لیکوال داسې دی چې خپل ټیم د کردارونو د مکالمې په ذریعه بیانوي نو بیا به هغه کردارونه د هغه ماحول مطابق د هغې شمېر هم کېږي د هغې تعین هم کېږي او د هغې مطابق به ژبه هم ورکړلی کېږي نو خلاصه دا شوه چې په افسانه کې په ناول کې په ډرامه کې د کردارونو د شمېر تعین نشته هغه نیغ په نیغه تعلق لري ستا د ټیم د پیش کولو سره او هغه ټیم په څومره کردارونو کې پیش کېږي د یو کردار افسانه هم کېدی شي د یو کردار ډرامه هم کېدی شي او د یو کردار ناول هم کېدی شي او د 50 کردارونه هم کېدی شي ډیپینډ کوي په دې چې د لیکوال ګرفت په خپل ټیم پیش کولو کې څومره مضبوط دی او هغې ته د څومره کردارونو ضرورت دی ډېره مننه سر ګرانو کتونکو موږ سره د یوې وړې دمې وخت شوی دی موږ سره اوسئ